حضور پاک لوی شان ذکر کړی د دې مقصد څه دی؟ مقصد یې دا دی چې د بندګانو په زړونو کې د حضور پاک عظمت پیدا شي، لوړي. او دا فطري تقاضا ده چې د چا عظمت او بلغي د چا په مخ کې پیدا شي، نو هغه سره مینه پیدا شي. او چې مینه د چا سره پیدا شوه، نو بیا به د هغه شکل، د هغه جامه، د هغه اخلاق او د هغه کردار به خوښوي، د هغه تابعداري پکې. نو د حضور پاک د لوی شان د بیان مقصد دا شو چې زموږ مینه پیدا شي، او د مینې مقصد د نبی علیہ السلام تابعداري ده. حضور پاک په خپله فرمایي چې ترسو یو انسان ته زه د خپل پلار نه او د خپل اولاد نه او د ټول انسانیت نه زیات خوښ نشم، تر هغې پورې دی مسلمان نشي جوړېدی. مسلمان به اله مسلمانی چې د په زړه کې د خپل مور او پلار او بچو د هر چا نه د نبي علیه السلام سره زیاته مینه دی نښه ده. یو موقع کې حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سره ناست دی، د محبت بیان شروع دی. حضرت عمر وی دا اللہ رسول زما تا سره د هر چا نه زیاته مینه ده، خو یو ګورې د ځان نه مې د سره مینه زیاته نشته، ځان مې ډېر خوښ دی. نبی علیہ السلام وی کلا، عمر داسې نشي کېدی. حضرت عمر چې سوچ وکړ، وی صاحب غلط خطا شوی وم، زما د خپل ځان نه تا سره زیاته مینه ده. دا خو سړي ته هسې ظاهري ځان خوږ ښکاري، لیکن چې په حقیقت کې سړی سوچ وکړي، نو صحابو به د نبي علیه السلام نه په دې خپلو سینو غشي راتمبول، او پر خپل لاسونو به د نبی علیہ السلام نه غشي تمبول، او چې دا صحابو به سرونه قربانول، دا د پیغمبر علیہ السلام په حکم. خدای خو هغوی نو لیدلی، یا اوس چې څوک د الله په لار کې سر قربانوي او مال ورکوي، نو مونږ خو خدای نه دی لیدلی، مونږ ته خو د هر څه نبي علیہ السلام ویلی دی. چې سوچ یې وکړه چې واقعي مونږ خو خپل سر قربانو او حضور پاک بچ کو، او د هغه په حکم خو مونږ مال، بچي، اولاد، سر هر څه نه تیر یو. پته ولګېده چې زمونږ مینه محبت دا د نبي علیہ السلام سره د خپل ځان نه زیات دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تاسو ته ما ویلو چې دی په لومړیو مسلمانانو کې و، چې کله د مسلمانانو تعداد یو کم څلوېښتو ته ورسېد، د نبي علیہ السلام ته یو سوال وکړ، وی صاحب اوس خو مونږ لږ ګڼ شو، یو کم څلوېښت کسان شو، نو د ایمان دا اواز د کافرو د ډلې په دا میانځ کې ونه کړم؟ وی نه ابوبکر، ما ته لا دا حکم د خدای نه دی شوی. وی صاحب اجازت راکا، نور صبرېدی نشم او ټینګېدی نشم، او زړه مې غواړي چې د بیت الله د خوا کې د توحید د اعلان وکړم، د الله د یووالي. چې دې کلک شو، نو حضور پاک ورسره په خپله سره د ملګرو لاړ، نو د بیت الله په خوا کې لومبۍ خطبه د توحید ده ووی. دا د اسلام لومبۍ خطبه ده چې د الله په یووالي مشتمله ده، چې خدای یو دی، د دې خبرې ګوی کوم چې الله یو دی او شریک نه لري. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی. دا هغه ورځ به چې په دې ورځ حضرت حمزه رضی الله عنه مسلمان شوی دی، او د دې ورځې نه درې ورځې پس حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مسلمان شوی دی. خو چې ابوبکر دا لومبۍ خطبه ووی او د الله د یووالي او د پیغمبر علیه السلام د پیغمبرۍ او د رسالت ګوی یې ورکړه، نو کافر پرې راغون شو. ویې واو دومره یې ووو چې د مخ نه او د پوزې د هډوکې مات کوله، او د وجود نه د وینې بیګې بېهوشه پرېوت. صحابه خواره واره شو،
دا حضرت ابو بکر چکم قومو بنو تیب خبر شو اگوی توری پلاس رالل ادریدل عربو کی قومیت دیر سخت شیره دا قومی پا سر بانده قوم پورا ادریگی وی زمون دا قوم سڑی تاسو ولی والے دے دار چا خپل دین دے خپل مذہب دے خپل اسلام دے دام ولی والے دے دا دے با من بدل اخلو پریدونا او عطبہ پا دے کے پیش پیشو دیر حرامی توپ پا کے عطبہ کڑیو وی عطبہ دی مرشو ابو بکر من بدا عطبہ نردی بدل اخلو دا مکیل وی سردار دی بے ہوشا یاوڑو کورتا لگیا دے اوبا پیڑی خلق دارو ورڑی دے بے ہوشا دے او خلق تے گیر چا پیرتاو دے او قوم قبیلے دیر زیادہ غصہ دا کہ دے مازیگر ما خام طول اروز بے ہوشے کے تیر اکلا او پا ہوش کے راگے نو خلق راغون شو چا علی مبارک شے مبارک ہے او باللہ ورکلے چے ابو بکر خو پا ہوش کے راگے نو رنبی تپوس دا نبی علیہ السلام کئی وی دا پیغمبر علیہ السلام سحال دے کم خلق تے گیر چا پیرا دا قوم خلق دے اغی ملامت کو ملا منصار نما خام پورستان گیر چا پیرا تویو حکیمان ام دل راوستلو بدر باندینو او دا دی پیغمبر دا مخ خود دون والو خولد قوم خی کافرو او منستا پا مخ توری راواغشت جستا بدل باخلو نو بیا چی دی خستر گیو قروری نو دا پیغمبر نو مخلی بلکار دی نشتا نو خلق تی خوارشو مور والا رالا نرم خوراک الوے والا پا خکلا نرم خوراک وی ہاں بچے ٹولا روز دے تند و نار و بے ہوشے کے تے رکلا داو بدی و دا الوا میں دل پخکڑے دا اخرا وی مورد نبی علیہ السلام حال راتا ہوا وی عزت سخبر ما تسپت لگی وی قسم دا چی ترزو دا حضور پاک دا حال نا نیم خبر کدیو بولا میں خلے اوڑا دا الوا میں خلے ترانیز دیکھلا ما دا خبر محبوب پیغمبر حال ہوا چی نبی علیہ السلام پس حال کی من سخبر مرتبہ ام الخیر وی من سخبر وی خداسیو کے دا حضرت عمر خور دا ام جمیل وی دا غین تپوسو کے برطالو مور بیام موری غریبا بچے ٹولو رت پا بے ہوشے کی وینتے بیگی پوزا ماتا دا مخنا وینے بیگی خوراک اوبنس کی لالا موری دا حضرت عمر خور کرا ام جمیل کرا ام جمیل وی تا تا پتر چی دا ما زوینن دیر والے شوید زخمی دی چور چور وینتے بیگی او اگوی چی ام جمیل نا تپوسو کے دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحال دے ام جمیل غریب خو یریدا پٹا مسلمانوا اگوی کم محمد زخوی نا پیجن کم ابو بکر ما تا استاذ ویننی معلوم ابو بکر بل سو بید تخولی وینم تیرا تخول ننوی زا ابو بکر نا پیجن مونم ما تا دا بل سڑی معلوم یروی چی تا دونا فریادو کچی بچے میں زخمی دے اور ایک حضرت سرزم خیر استاد آزوی بلی ہوئی ام جمیل و سرانا و چرال حضرت ابو بکر تے و قتل داخو مسلمان و پتا ابو بکر یو بلخوی پی جندل نو تا پر چگو چگو پا جلا شوا او کافر تے خیرے شروع کرے دیدی خدای حلاک کی دمرا ظلمی دا سرک کرے دے ابو بکر و تے ام جمیل جالا ما تا دا حضور پاک حال واجی نبی علیہ السلام پس حال کی وی دا مور دے والا رضا کنا وی خیر دے مور نبی میارے گا الوایا وی خواہ نبی علیہ السلام روغ دے ٹک دے او پیغمبر علیہ السلام دا دار ارقم کے دے دار ارقم پکور کے دے مور ہوتے وی دا بچے اس خود لگی و بوس کا نوڑے ڈوڑے خو خرکنا دا الوا خو خرکنا وی مور ترسوچ میں حضور پاک نیلی دے قسم دے کب دا وبم دے خلے لیا اس نو دا پلارا چی دے خو بیا دشمنان دی سوک دے گیر نکی نو صبرو کا چی کل شپلگا تیارشوا نو چتے کروانے کر حضور پاک لے بوت دار ارقم تا چی وردن نشو نبی علیہ السلام دا دے حال تاو قتل او دیوینو تاو قتل نو دے پیغمبر علیہ السلام تا ورطر غالا و تا حضور پاک دا دیر یو بلتاو جلن دیر یو جلن ابو بکر ورطا سوئی ویدہ اللہ رسول مجانا زما پا درد و پا تکلیف غم جن کے گا ما زما دے قسم پا خدای وی چی تمیولی دلم یخشو باس
غم لار دل ختم شو دا محبت دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا مینہ و دا حضور پاک سر دیتا محبت وی یوزل نبی علیہ السلام او فرمائل ویدری سیدونا زما خوخ دی طبعی انسان طبعی شیخ خوخی کل یوم خوشبو خوخ دی یوم منس خوخ دی دا ظل یخوال میں پمانزکی دی یو خوشبو میں خوخ دا یو یخوال او یوم نیک او صالح جنتی خلا خوخ حضرت ابو بکر صدیق زر ور پاسے دا ویدہ اللہ رسول زمان دری سیدونا خوخ دی ستام دری خوخ دی زمان دری سیدونا خوخ دی دا اللہ رسول یوم استام مخ خوخ دی استا دی مخت نیغ نیغ گورم پدی ری خوشحالے گم دا میں خوخ دا دویم میں سا خوخ دی دویم میں دا خوخ دی دا اللہ رسولہ چی زدہ تنوے مو زما جیب کے لاس منڈے او زما دا جیب نا شیخ لے دا میں خوخ دا او دریم میں دا خوخ دا چی زما لوستا پا نکاح کیا دا دریسی دنوں میں خوخ یو ذلی او فرمائل حضرت ابو بکر صدیق وی زما پزلے کی یو ارمان دے ارمان کدا میں خودے پورا کر بی بی و توی سار مان دے وی دویم چی بعد اخپل مال طول پا نبی علیہ السلام لگو لے خو چی زمال نبی علیہ السلام لورکوم زمال لاس ببری داغی لاس بخکتی جسو چالشی ورکی دا ورکون کی لاس اچتی و داغشتون کی لاس بخکتی نو کزشی ورکوم زمان لاس ببری او دا نبی علیہ السلام لاس خکتا دی نو دا پیغمبر علیہ السلام شان سر مناسب ند بیادبی دا افسوس چی زمان جیب حضور پاک دا سے اگڑی لکا خپل جیب او چی کل ایسا تا ضرورت چی چی مانا رو تپوسو نکی او زمان دا جیب نسر او باسی ہوئے لگے دیتا محبت ہو میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی کل وفات شو فصحابو لوی حیبت خار حضرت انس وی داسی حالت پیخ شو لکا چی غرد من پسر را پروتی مسجد نبوی دا جلان چغی دی او دا مدینه داسی کوسا نشتا چی معشومان او خضی او والاو لوی پکیچ پشور ندی پچگو ندی دیتا حالتو رسی چی حضرت عمر دماغو دانگل بالکل دماغو کار نکو تور لاس کی واغشتا اور آغی پا منبر دا نبی علیہ السلام کیناستا او اعلانیو کو بے منافقان وی کہ نبی علیہ السلام وفات شوی دے دا منافقان پراپیگنڈی کئی وی کدا چانا میں ووری دل چی نبی علیہ السلام وفات تے پا دی توربت سروا اخو نو وفات کی گی اخو تلے دے دا اللہ راز لا لکزین چی موسیٰ علیہ السلام کوہی تور تا اللہ دا راز دا پارا تلے دا غرنگی نبی علیہ السلام دا اللہ دا راز دا پارا تلے دے واپس برازی او چی کم منافقان وی چی نبی علیہ السلام وفات تے زمان پا دی تورا بلاغیل سرون وی گورا بالکل دماغو کار پر خدے حضرت علی رضی اللہ عنہ بے ہوش اپروت بے ہوش حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گونگے دے خلین خبر نخیص بالکل چاڑا دے کئی لگا چاڑا گانو کشان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا کلی نبارو دا پیغمبر علیہ السلام پہ اجازت تلیو آرہے اگر خود استقامت ورکڑے سنگ چراغے تپوسیو کو نبی علیہ السلام سنگ دے سحالت تے صحابہ ویسے منشوے لے عمر نہ یریگو وینا اللہ توائی ویسے عمر وی کہ چاوئی کہ نبی علیہ السلام وفات تے نو پتورت سرواب خلق یرے دے بس نیغ دا خلق پدا میانس کے ورننوت او دا پیغمبر علیہ السلام کوٹے مبارکی توالا کم کہ جے حضور پاک مبارک موجود ہو دا حضرت عائشی دا دا لور کھورو جے ورغی حضور پاکی وقتا پویشو پہ پا نبی علیہ السلام او پیور پریوتو پا دی تندی باندے خکل کر وا خلیلا وا صفیہ اے زما دوستا اے زما محبوب پیغمبر دا اللہ خالص دوستا تبت حی و میتا پا جن سخ کلے او پا مرگ سخشتے سخ کلے
په جون څخه شته په مرګ څخه شته او نبی علیہ السلام په دې تندی باندې خپل کا او فورا روت او مهر نبوت ولا وکړه هغه مهر نبوت چې د دوه لولو په میانس کې وغه نو بیا واپس روت او چې واپس څنګه روت حضرت عمر ته منبر نه کوشا وینه کوي نو فورا اخو درې خلق وتراغون شو او دا آیت وي وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل نبی علیہ السلام د خدای رسول دی هغه نه مخکې پیغمبران تیر شوي دي افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم کله وفات شو یا شهید شو دا قرآن آیت دی نو تاسو به واپس اسلام به پرېږدئ کفر ته به واپس دی ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاکرین بس خلق پوه شو نبی علیہ السلام وفات شو یو غوغا جوړ شو یو غوبل جوړ شو دومره غوغا غوبل خلقو کې جوړ شو چې د چا په پلار او مرګ دا غوغا نه ده کړې دا محبت په جنگ احد کې د احد په جنگ کې حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سخت شیشناکو لنده به راخکاو اغا لنده با شیش برابر لگی دا نو نبی علیہ السلام خواہ کی وصر ولارو نو چی دا بغشی وشتا نو پیغمبر علیہ السلام دا سے ورطا کتل ورطا سوئی ویدا اللہ رسولا زما شاعتا ادرے گا دا چی غشی اولم نو دشمن ماولی نو اسینت پیونه لگی نحری دون نحرک زما سینه ستانه مخ کی که پتا غش راځي نو زما سینه به پی لگی او جته بچ هغه محبت او مینه نو نبی علیہ السلام مبارک داغه مینه جواب پسنګ انداز ورکړ چې دا کله غشي وشتا نو پیغمبر علیہ السلام به ول आवाज ورکړ ارمی یا سعد فداک ابی و امی اے سعد اولا زما مور و پلار تانا قربان پیغمبر علیہ السلام متوی دا زمین انجام دی دا سے معاشرہ پیغمبر علیہ السلام جوڑا صحابت دا سے قربان دل کہ دا غی مثال نشتا یو دل حجامتو کپا اخکر کی بھی نو باسی دا اخکر بھی نے استلدا حضرت عبداللہ ابن زبیر لے اخکر ورکا وی ورشدا چتا خواہ پٹا کر عبداللہ ابن زبیر چه بارو وطا اگا اخکر خلق وروالا و غبین اس کر چه واپس راغ نبی علیہ السلام تیتا پوسو کو وی عبداللہ اغوین دی پٹا کلا چرتا وی او سیر وی کم جائے دی پٹا کلا نو خیٹی تے گوتو نیون اللہ رسول استا وین استا دا وجود یو ذرہ اب زپا لختو کی غردوں اب دلتا غرزم دلتا میں پیٹا کلا نبی علیہ السلام دا ورطاو نمی چرا دے ولی کول سیو فرمائل وی اغا وجود چه زما وینا پاک شاملی لجہنم اور پہ حرام دا محبت دا نبی علیہ السلام او خود کی یو وقت کے کافران صحابو دا پیغمبر علیہ السلام سر یو اجتحادی غلطی را لبس کافر لگی شو بس یو حملہ کے کامیاب شو اور صحابہ بکے شہیدان شو پا مدینہ کے خضو تا پتاو لگے در یو خضو پا منڈا منڈا رانا وانا دا چی سنگا مخامخ رو رسید پیغمبر علیہ السلام لا نفورا نیتا پوست دا نبی علیہ السلام کو پیدا پیغمبر علیہ السلام صحابہ چاوتویغا پریدا پلار دی مرشو شہید دی حال تریاغا دی پلار پروت تی شہید دی وی ما پلار میں پریدے نبی علیہ السلام را تخائے حضور پاک کم دے کرے چرا مخی چاوتو ہے خاون دی شہید شو آگا دی پروت تے وی خاون پرید نبی علیہ السلام خایا چرا مخی چو ویرور دی شہید دے آگا دی پروت تے ویرور پرید پیغمبر علیہ السلام خایا ما بال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وی زوی دی شہید دے آگا دی پروت تے پلار شہید خاون شہید رور شہید او زوی شہید وی دا پرید ما دا پیغمبر علیہ السلام خایا لکه دا یو پراپیگنډه شوی و چې نبی علیہ السلام شهید شوی شیطان یو چغه والی و وی ما ته خپل ښکلی پیغمبر وښایه
چې نبی علیہ السلام له سنگ راغی او پیغمبر علیہ السلام ته مخامخ ودرېدله وی دا الله رسوله چې ته مې ولیدې غمونه خطا خاون شهید رور شهید زوی پلار څلور جنازې چې ته مې ولیدې ټول غمونه شاته شو هېڅ پروا نشته دا هغه مینه محبت حضرت زید بن حارثه رضی الله عنه معشوم چا تختول پخوا دا رواج ډیر زیاتو معشوم به او تختو چې ته خرڅ به غلام بشو ته مالدار کورانه سره تعلق خشتاله کو خله خوبصورته پیسې به ډېر کوله چا د مو پلان نو تختو خرڅ هغه په بل چا خرڅ هغه په بل خرڅ هغه په بل خرڅ کو حتی کې حکیم ابن حزام واغشتو او د نبی رسول الله مبارک چې کوم مشر بیبي د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها هغه ته وبخ د پیغمبر علیه السلام رېګل را مور به جړل پلار به جړل چې نور براو خط یرا چې زما په بچی به دا نور لګي او کبه نه لګي چې باران بشو یره چې زما بچی به دی وخت کې د باران لاندې ویو کبه نه که زلزل بشو یره چې زما بچی باندې به دا طوفان او زلزلې ویو کبه نه یره افسوس چې زما بچی بچی د غرر غړې دلی مړ بې که په نرم ځمکې به مړي او که دریاب کې به مړي او پلار به هم دا چغې والی او مور به بار لاړه او د سر ویښته به ایستل او پلار به هم جړل د دې د علاقې نه څه خلک حج له راغلي وو دا زید ابن حارثه ولیدل شکمن شو پې تپوس یې ته وکړ هلکه ستاسو نوم دې وي زما زید وی ته د حارثه زوی خو نه وی یم او تا پسې مور او پلار په جړه قتل شو په باد و باران کې در پسې په بیابانونو ګرځي ته چا سره دلته نو د نبی علیہ السلام نوم یې واغې زه هغه سره غلام یم دا قافله چې واپس لاړه پلار ته ولاړ مبارک شه تاسو هغه زوی مونږ پیدا کړ کوم ځای په مکه کې د فلان کې سړي سره پلار ډېر مال را واغشته ترې شو پلار شو او بلا مال او دولت را واغشته چې دا به مونږ لاړ شو او دا دې به په بیه والو او خپل کور ته به راول چې رالل د پیغمبر علیه السلام تپوس چا ورته حضور پاک ته چې راغی نبی علیه السلام سره کېناستل د الله رسوله نبی علیه السلام ته راول صفتونه شروع کړل تاسو بنو هاشم ډېر ښه خلک یې ستای که عبدالمطلب ډېر ښه سړی و او ډېر خدمت یې دا جانو کو او تاسو ډېر ښه خلک یې په صفتونو سر شو نبی علیه السلام ورته مقصد هم څه دی ورونو څه چل دی زما صفتونه کوي بې صاحب زمونږ یو بچی دی اچھا مونږ نه تختولی دی او تا سره دی او زید یې نوم دی مونږ هغه پسې راغلي او مور یې ورپسې جاړي او چغې وایي او زمونږ ډېر خوښ بچی دی څومره پیسې چې ته غواړې مونږ درکوو خو مونږ له خپل بچی راکړه حضور پاک ورته فرمایي بس دغه مقصد دی وی دا خو سانه خبره ده پیسې جیب کې واچوي زه به سره غواړم که تاسو سره ته بې پیسو ستاسو دی بوځئ خو ګورې که د سره ته نه نو په زور به نه بوځئ مونږ بنو هاشم هغه قوم یو چې زمونږ نه څوک ځي نه نو په زور یې نه شړو که په دې را سره فیصله کوئ نو ټیک تا که ته بې پیسو ستاسو که نه ته په زور به نه بوځئ په جړه به نه بوځئ بس هغې یو بل ته وکتل خوشحاله شو ځکه چې زمونږ بچی دی مونږ وویني مونږ سره به څنګه نه ځي وی صاحب ټیک شو پیغمبر علیہ السلام زید ابن حارثه پسې ولېږل راویې غوښته چې راغی وی زیده دا پیژنې دا څوک دی وی او د الله رسوله دا مې بابا دی وی دا بل څوک دی وی دا مې کاکا دی تره مې دی وی دی تا پسې راغلی او تا به ورته که ته دوی سره تل غواړئ نو زما د طرف نه مفتو کې تا ته اجازت دی ځه وی نه د الله رسوله زه خو نه ځم پلار ورته وی تره ورته وی زیده د غلامۍ جون خوښې جیداد دی دی التا ځمکه دی ده
زمون خپل مرایان غلامان دي غلامی خوخه او آزاد جن نه خوخه مور در پسې جاړي دا ټول حالات ورته وي حضرت زید سوي وی کاکا بابا مال خدای د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پشان پلار را کړی زه په بل پلار سره او مال خدیجه رضی الله تعالی عنها باندې مور خدای را کړی زه په بل مور سره او مال د بیبي فاطمه پشان خور خدای را کړی زه په بل خور سره خوشاله دلته ډیر زیات خوشاله زما آزاد جن نه دی خوښ زما خپل وطن نه دی خوښ دی پیغمبر دا غیګه مې خوښه دی بیبي خدیجه دا غیګه مې خوښه و هغه وخت کې ترې وایي وی مونږ هغه وخت کې وایي چې زیات قمقل دی غلامي خوښه کړه آزاد جن دی خوښ نه کړه دی خیال نه دی قمقل دی وی قسم دی چې وروسته بیا مونږ پوه شو وی مونږ وایي چې زمونږ په ټول قوم کې د زید نه عقلمند انسان بل نشته غلامي نه د محمد رسول الله مینه خوښه کړه چې دغه وې چې زما پیغمبر علیه السلام پلار دی بیبي خدیجه مې مور ده بیبي فاطمه مې خور ده نو نبی علیه السلام اعلان وکړ وی ای خلق زما دا اعلان ووره نن نه پس زید زما زوی دی غلام نه دی آزاد زما زوی دی او دا به نه وایي چې زید د حارثه زوی دا به وایي چې زید د محمد زوی صلی الله علیه وسلم زید ابن محمد هغه زمانه کې دا جایز اوس دا منع دی دا جائز بس ټول قرآن ولټاوه اول نه اخره پورې ټول قرآن د یو صحابي نوم پکې نشته بې د زید بن حارثه فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها ضرب د نوم دی د بل چا نوم په نشته د یو صحابي نوم نشته په ښه طریقه د نوم الله په قرآن شریف کې اخیستی او د سره چې کومه مینه وه الله یو ځل دی یو جهاد له لېږلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم له خوب نه ورته کله به دننه ته کله به بار ته کله دننه کله بار به ته بیبي عایشه صدیقه ورته د الله رسوله خوب نه درځي چل څه شوی دی وی یا الله هغې پورې ما مه وجنې تر څو چې ما زید نه لیدلی خدایا هغې پورې ما مه وجنه تر څو چې ما زید نه لیدلی خدایا هغې پورې مې مه وجنه چې تر څو ما زید نه لیدلی نو چې دی راغی د هغه لښکر نه تاسو یقین وکئ بیبي عایشه صدیقه وایي چې د نبي علیه السلام لنګ والو او په دې اوږو یې څادر و وی څادر ترې پرېوته دا اولی ښکاره شو او چې د زید کشې واورېد نو ورپاسېد ورمنډه یې کړې او یې راوینیم او ځان ترې راته راغله بس ځان سره یې کېنم ای بچې اوس به ماله خوب را چې ته مې ولیدې اوس که مرم نو خیر دی خو چې ته مې ولیدې دا د هغه د مینې صله وه محبت د حضور پاک د ایمان نښه ده بس لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین یو صحابي راغی پیغمبر علیه السلام ته کېناسته وی د الله رسوله بیګا مې ټوله شپه جلدي ولې نو جنت ته به تم ځې موږ به هم خدای بوځي خو جنت کې خو ستا مرتبه به ډېره زیاته اوچته وي موږ خو به لاندې یو نو جانم په دې چې موږ له خو دنیا ښه ده موږ په جنت څه کوو چې تا پکې نه هغه جنت به څه کوم چې تا پکې نه ینم ما له دنیا ښه ده چې تا خو پکې ینم که ستا مرتبه به اوچته وي زمونږ به لاندې ملاقات به نه کېږي په هغه جنت به څه وکړم حضور پاک وفرمیل المرء مع من احبه چې د سړي په دنیا کې چا سره مینه نو قیامت کې به هغه سره ملګری هېڅ فکر مه کوه دارونه صحابه زندگی دا د صحابه د حضور پاک سره محبت و مینه حضرت بلال رضی الله عنه چې کله نبی علیہ السلام وفات شو لاړ شام چا ورته وی د پیغمبر کلی دې پرېښوده وی بس نور د مدینې منورې جون خوند نه راکوي ما چې به بانک کله وي نو ما به په یو سترګه قبلې ته کتل او په بله سترګه به مې د خپل محبوب پیغمبر مخ مبارک ته کتل اوس به د بلال دغه بانک څه خوندي چې زه بانک ویم او د پیغمبر علیه السلام مسلمه ته مخامخ خالي ښکاري
او چې کله به جوش کې دی راغی که نه خدای ولا ښکلی اواز ورکړی چې پیغمبر علیه السلام یې صفت کوي نشپد میاشتې پس په شام کې خوب ولید په خوب کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وشو نو نبی علیہ السلام ورته فرمایي ای بلاله دا بې وفایي دومره بې وفا وختې چې زه لاړم نو ته لاړې مدینه دې پرېښوله دا بې وفایي خو مې ستا نه ده خو چې خوب نه پاسې بیبي ته ویله ما ته خپل ښکلي پیغمبر ګیله وکړو نبی علیہ السلام گیلا اکلا علی شعب کی مدینی کھولو فوراً سامان برابر کر مدینی شریف سے دبر چہر نبی علیہ السلام در قبر در روزی مبارک کی ملاقات در مدینی خلق خبر شو یہ خلق خبر شو بلال راغلے دے یوم رضی آزان کوا بلم راضی اللہ بلال بانگو آیا بانگلا نیم راغلے وجنے میں ماں خلق منتونا ورتکوی دی بانگ دا وجن خوز شام تلالم دی مشت تلالم بانگ نوے ما چی بکل بانگ وی نو یو سترگا باندې قبلی تا و بل سترگا ممید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نورانی مخ مبارک تکتر اگر خالی مسئلے تا بلکورم بانگ بی بی فاطمی ورطا حضرت حسن و حسین رو لے گئے اما شمان بچی اما شمان بچی را لل اغیبت سوئی وی بلالا مور را لے گلی دی منتظمون لخپل بابا دا وقت باندوا لخپل بابا دا وقت باندوا چبوترے توخت نو بانگی شروع کچھ اللہ اکبر آوازی ہوکا او بانگی شروع کو نو دا مدینی خزی روتی پا دیوالونو درے دے دا مدینی معشومانو نلارے دا کشوے ذکا آگا منظر و ترا مخ کشو چکم دا حضور پاک دا زمانی منظر ہو وخر آیات شو طول والا روتل زنانا روتلے زنانا کوٹو تو خطے پا دیوالونو رو خطے اوہو دا خود حضور پاک زمانہ بیار آیاد شوا اشہد ان لا الہ الا اللہ وچی اشہد ان محمد رسول اللہ نورا پریوت بے ہوشے سو کوئی دقل تا سام ہوتے دا بعض حضرات اور سو کوئی نبی آپ کا ہوش کرا گلے دے شام تا پہلے دے واپس اشہد ان محمد رسول اللہ دل نیم سر را پریوت یو معشوم مور سر دے مور سر یو معشوم اور دا مدینی پا کوسا کے دا بلال بانگ اوری اگر معشوم مور توی بے بے بلال کاکا جی خو میرا گئے وی نبی علیہ السلام بکل رازی زما ترعام بلال کاکا جی خو را گئے شپگ میاشتے پس را گئے حضور پاک بکل رازی اگی دا خیال دوارا پا سفر تلی دی پر آگئے بہت پس رازی زما شمان دمر محمد یو غدال رسول اللہ مبارک روانو یو خل سر یو معشوم و ارونی کے تلل معشوم دا خزرال مسجد نبوی تا
او پیغمبر علیہ السلام تو درید اجازه اذا الله رسوله روان جهاد لا ما بیگا ټول شپه جړلې دي ما وی نبی علیہ السلام به جهاد لذي او د کافرو په مینس کې بای او د کافر توري به تګیر چا پیر توي او زما د کور به دومره څوک نه چې د پیغمبر علیہ السلام دفاع کی مرګرتیو کی ذکر الله رسول د پلان کی سړی لورې ما د پلان کی لورې نبی هم او په جندا زما پلان تاسو را پلان کې غزا کې شهید شي زما خاون تاسو را پلان کې غزا کې شهید شي زما رور تاسو را پلان کې غزا کې شهید شي نبی هم او په جندا زما د کور څوک شتنه ټول شپه مې خدای ته جړلې دي چې خدای ظلمي مې نشته چې د پیغمبر علیہ السلام سره ولېږم او په جنگ کې د نبی علیہ السلام مخې ته ډالې ونیسي ظلمي نشته دا ماشوم بچی مې دل راوستی دا زوی مې د پوټینې دې ځان سره یوستی نبی زموږ په دې ماشوم څه دا بچی دې سره څه وکړم وی دې ځان سره بوځي یو صحابي لا ورته که پتا چا د تورې غوزار کو یا د غشي نو زما دا بچی ورته مخکې نیسه دنه د ډال کار واله دې دې مړ شي خیر دی خو چې ته بچ شي رښتیا ووایه شته دې زمونږ داسې نه زمونږ د حضور پاک شکل نه دی خوښ د انګریزم خوښ د نبي علیہ السلام جامه نه ده خوښه د انګریزم خوښه د حضور پاک اخلاق هم نه دي خوښ د انګریزانو هم خوښ د نبي علیہ السلام اعمال هم نه دي خوښ د انګریزانو هم خوښ دا زموږ څنګه مینه ده او دا خو دنیا به تیره شي د قیامت پر ورځ به ملاقات کیږي د نبی علیہ السلام سره هلته به ودرېږو چې مختورن ورته نه پخلی مختورن نه کېږي یو صحابي حضرت سعد اسود باندې مشهور دی سعد ډېر نومونه دي ته به سعد اسود وي تور سعد د رنګ نه تور د دې مخ باندې خاپون دا پوزه یې غټه وه اوس هم دا حبشو دا خلک که تاسو ولیدل دا د شکل نه لږ بدرنګ دي په دې حج په دې سعودي کې ډېر زیات دي پوزه غټه وه مخ باندې دانې وې مخ یې تور وې شونډې غټې وې ډېر غریب هم و د پیزار دره کې نو یو لنګ به یې والی و د پرتوګ په دې لنګ کمیس نو یو الله د حضور پاک ته مخامخ کېږي دا الله رسوله ما به خدای ځان ته پرېږدي ما به جنت ځان ته پرېږدي ما به د جنت چھوړې ځان ته پرېږدي نبی علیہ السلام صاحب خیر دی که زما تابعداري دې وکړه او د الله تابعداري دې وکړه نو جنت به دې پرېږدي ځان ته د جنت پورې به دې ځان ته پرېږدي خدای به دې ځان ته نږدې کړي او که نه دې زما تابعداري وکړو نو د خدای نه د جنت قبلې نه د جنت چھوړې او نه به خدای قبول چل څه شوی دی وی د الله رسول دا شکل خو ما له خدای راکړی ما نه خلک نفرت ولې کوي ما سره څوک یو ځای ډوډۍ نه خوري ما سره په یو جام څوک اوبه نه څښي ما سره څوک ستړي نشي نه کوي نږدې کېږي راته څوک نه دا شکل ما له خدای راکړی دی لیکن وہ یاد ساتا اللہ رچا شکل تا نہ گوری ان اللہ لا ينظر الى صورکم تا شکل تا خدای نہ گوری شکل طور دے کہ بدرنگ دے عمل تا ضرورت خدای گوری زو پا دی پریشان ہیں کہ دنیا کے معنی خلق نفرت تا دے شکل دا وجہ نہ کئی نہیں پا دی پریشان ہیں کہ اصلا دا قیامت پر اس خدای آنا نفرتو نہ کی کہ دا طور ما تا مرا نیز دیکھا ہے او جنت را نفرتو نہ کی او دا جنت چھوڑے داؤنا ہوئی کہ دا سالی رمون نہ دیکھا دلتا ہمانا خدا اللہ رسول خلق نفرت کے سوک لیر خورم نہ را کئی نکاح چے سوک غالم خلق او درہ سر نس کی ڈوڑے نو نکاح با خدا با سوک سر آئی حضور پاک دے رخیال ویساد وعدت دے لکا جے شوق کی گی ویساد ڈوڑے او بسو پشری کرا سر نہ کئی لیر خور بسر آئی بے اللہ بڑی بندو بسو یو صحابی حضرت عمر بن وحب رضی اللہ عنہ داغلو پیرنا او دا نبی علیہ السلام زمانہ بدا سوا دا طولو نا آسان کار دا پیغمبر علیہ السلام پا زمانہ کی نکاح ہوا
اوس د ټولو نه ګران کار نکاح ده هلک به بالغ شو نبي صاحب ته پلار زما زوی بالغ دی که چا لوري نو او جنۍ چې به پیغله شوه پلار به راغی نبي صاحب ته به الوې حضور پاک به کتل یو جنۍ هلک له هلک د جنۍ بس زر به واده په قصه به ختمه د دې صحابي لور وه عمرو بن وهب رضی الله عنه پیغله وه نو هغه نبي علیه السلام ته الویلو چې زما لور پیغله ده وی زور شه عمرو ابن وهب یوه لورې ده یوه خشته لورې ده مالدار سړی دی وی زه د هغه لور مې تاله درکړم الوته وګوره دی غریب راغله چې راورسېد هغه ته دروازه ووهله اوله راوګوره وی تاسو عمرو ابن وهب یې وی یو وی تا نبي علیه السلام ته د خپل لور الویلو وی یو وی زه یې رالېږلی ستا د رشتې دپاره اوهو هغه چې ده ته وکتل پړی تیاره شو وی لږ صبر وکړه زه ښځې سره صلات کوم کور ته لاړ بیبي ته یې ویې ښځې زمونږ د هغه لور دپاره نبي علیه السلام یو رشته رالېږلې ده چې ډېره ښه ده وی ته خو ورته لږ وګوره چې هغې د دیوال په چوندې کې یا دروازې چوندې کې وکتل وی سړیه زمونږ لور د پیغمبر علیه السلام مبارک د خولې نه قربان خو ده سره زمونږ لور ګزاره نه شي کولی سبا به دوی هم خفئ جګړې به زما لور به هم خفئ نو ته مهرباني وکړه نبي علیه السلام ته ووایه دله بل څوک وګوره زمونږ لور له بل څوک عمرو بن وهب دې سعد اسود ته وایي سعد خفه کېږه ما زمونږ لور یقین نه لري که تا سره ګزاره وکړي ته لاړ شه او نبي علیه السلام تاله ووایه تاله دې بل څوک وګوري زمونږ لور له بل څوک دې غریبو ما قسې ما څه کاره ابو دا خبر واورېدې بیبی یا مورې څه جل دی وی لوري دا ستا دپاره نبي علیه السلام یو سړی رشته رالېږلې ده خو موږ واپس کړو ولې م واپس کړو وی لورې که دې وکت نو جون ورسره نشي تېرولی داسې پوده ده داسې غوږونه دي په دې مخ یې دومره دانې دي داسې شونډې دي او غریب دی یو لنګې دي د پرتوب په دی د کمیس په دی اسم نشته نه ټوپی شته او نه سپلی شته وی مور رالېږلی چا دی اجینې ورته وی رالېږلی خو نبي علیه السلام دی وی مور ورشې راویګرځوی ای لورې جون ورسره ګران دی نشي تېرولی وی ای مورې د کوم خاوند انتخاب چې ما لره محمد رسول الله کړی دی صلی الله علیه وسلم ما ته د ډېرو ښکلو خاوندانو نه بهتر دی دته مه ګورئ پیغمبر مبارک صاحب لورې مونږ خو ستا د وجې دی چې ته خوشحاله یې مونږ خو لا خوشحاله یو را واپس یې کوي دا قصه دې سمه راغی نبي علیه السلام وی څنګه چلو شو وی صاحب کار شو وی مهر به ورکې وی د الله رسوله مهر څه ته وایي وی واده کې او مهر نه پېژنې ښځې له به څه شی ورکې وی دغه یو لنګ مې دی نو نو که دا لنګ په میند نیمه خو نه به ستا شي نه به د هغې شي که تی غوندې د هغې څه شو که هغې له ورکې ستاسو شو ودرېږوي غم دله کوم حضرت زبیر حضرت عبدالرحمن ابن عوف او حضرت عثمان رضی الله عنهم دوی له ولېږه وی ما ورته یاد کړه 200 درهم ترې راوړه یو صحابي ناست وی ستا څو کوره دي صاحب وی زما 2 کوره دي وی یو دته وبخه یو مې بخه وی دا کور دې مو شو او لاړ شه دا 600 درهم هم راوړه لاړ د هغې نه 200 درهم راوړل 600 یې راوړل نبي علیه السلام چې د هغې نه لږې راواغېستې او 200 درهم هغې وله پلو پورې وتړلې وی زه دا یې د ښځې مهر شو او دا 400 د کور سامان ته والا ځان له جامې والا ښځې له جامې والا کټ کوزې والا منګې چې څه د هغه زمانې رواج و سودا والا او چې زه دله بیا نکاح وتړم واده دله وکړم دې غریب لاړ 200 درهم پرې پلو پورې وتړل چې دا مې د ښځې مهر شو او په دې باقي بازار د مدینې ته لاړ چې سودا وکړم د واده چې دې سنګلار دی کې یو ډمامې والا ډمامه وایي منادي आवाज کوي پخوا به زمونږ په دې کلو کې خلکو د مړو اعلان چې اعلانونه کول د ماما به وایي د ماما وایي او چغه کې
خدای مبخا حضور پاک پلان کے علاقے تا جہاد دا پار روان شو کہ چا سرا سامان جنگ خپلی نو دا پیغمبر علیہ السلام مرگرتیا دیو کی دا چی دا آواز زوری دا خپنی ولی شو دوبارہ سڑی آوازو کو بس را رست شو دکان نروتا چی دری بارہ آوازو کو چی نبی علیہ السلام روان دا جہاد دا پلان کے علاقے تا چی چا سر خپل سامان دا جنگی زیدی ورسرا بس دا دکان نروتا و لال میلے تمنڈے تدن لے اسوادشتا پیغمبر علیہ السلام با دا تورو پمینس کی او زب وادکم خدی سربیم دا چتا کی دیش اسے واغش پاگا پیسو تورے واغشتا او یو روبن دے واغش نقاب پاگی دا مخوطا صرف سترگی اخکار او اصل پند ورکو او میدان تا ورسے دا سی وخلا ورسے چی جہاد شروع بہادری زیادہ وا نو دا سے جنگ یو کچھ صحابہ ہوتا حیران دی تو دنیا کافر اللہ سخولے مردار کر اسو کے پیجے نینا لیکن چی مخی پٹ کردی صرف سترگی اخکاری دل گیرا برا سر ارس پٹ تھے صحابہ یو نا تپوس کی دا لکسو تی دا خودل بہادر ابلبل نو یار دا چتا نو مسلم دے نوی مسلمان دے منگ نا پیجے چانا پیجے پیغمبر علیہ السلام تا چالوے وی صاحب یو نو مسلم راغلے نوی مسلمان دے وہ دا سے بہادر دے دا دنیا کافری مردار پر وی کم دے وی آغا مخامخ اسبان دے چے سور دے نو دے وقت پہ یو کافر غزار کاؤ دا اللہ سے احکاراؤ آمد احکار سرگن شو چے نبی اسلام او قتل او ولکہ دا خواتور لاس دے آغا دانو والا ننکو والا ویدہ آغا سعد معلومی اظنہو سعدا دو جوڑا غواد پزے پریخے دے اور آغلے دے حضرت علی تیوی تورشا معلوماتوں کا تپوسو کا وی سعدی مورتے آتا حضرت علی سے ورمن ڈکڑے وی شاہ سوارا نبی علیہ السلام رو لے گلم تپوس کی تسعدی سرے اوپر یو سعدی راغ نبی ہم تے علوی وی سیب مغا دے دا وعده پا آغا پیسو بانده دا غطوراو دا سیزون آغشتی دیو جنگ لرا دی پا دی خبرو کی دی چی پا دی یو کافر سر پا پردونوش جنگ کی خمڑی کی یو کافر پہ زورور شو تاس چی دی پا توراو او دا سی مضبوطی ہوا چی اسی پا دامیان نیم شو اسی التا پریواتا او دی زخمی شو دا اسنا پا بخی بلخوا پریواتا خوچی نبی علیہ السلام اولی دنو پیغمبر علیہ السلام ورمن ڈکلے ارسے پرے خولا ورا گئے او دی پا خورو کی وینو کی لات پت پروت تے وینم دیو خوری دیو پاگے کی پروت تے او پیغمبر علیہ السلام روچت کو دی خپلی سینے پوری ہونے دا پسیو او پر خپل صادر مبارک تے وین پاکئی او دا مخ والا پاکئی او دا تندی والا پاکئی پخپلو جامو پیغمبر علیہ السلام پخپلو جامو دا مخ پاکی دا وین پاکی دا مخ پاکی شکل پاکی او دا پداغا وقت کے او دا حضور پاک غیق کے دان سر دا سکلک نیولے دے او دا پداغا حالت کے نبی علیہ السلام تا دا مخ راوارو ویدہ اللہ رسول جنت با میں قبول کی ما با خدای زان تپریدی ما با دا جنت چھوڑی زان تپریدی قبول با میں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل اے سعدہ زما دے پا اغا ذات قسمی کہ زما سادہ چا پلاس کے دا کہ زد قیامت پر استالب گوئیکم جنت الفردوس تے زیدے جنت تبزے تب دا خودے تمیز دے او دا جنت شوری بتا قبلی زد لگوئیکم او دا خبر چے دو کو نبی علیہ السلام اکلنو ساتے ہوا تھا دا حضور پاک غیق کے تیسا ہوا تھا رضا دمینی سیلدہ چرت پا صحاباو کے دا سے صحابی زما دا مخانہ دے تیر شوے چی دا نبی علیہ السلام پا غیق کے دا غنو ساتھ چلی دا پیغمبر علیہ السلام دا خپلو بچو سا دا پا غیق کے ندا ہوتے دا دا سا دا حضور پاک غیق کے ہوتے اللہ باندے دلمنو چی ما سر خصوص خبری نکئی زماز پا جام سوک کو بنس کی زما پا جام سوک دو بے نخوری اللہ و تا دا خی
چې بل نور څوک خود نه واقعي کرکه به کوي نفرت به کوي خو سا بدنه د حضور پاک په غیږ کې وباسم تا نه به روح د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په غیږ کې وباسم سا بدنه هلته وباسم نبی علیہ السلام مبارک وجاړل سترګو نه اوښکې وبهېدې او بیا وخندل او صحابو ته راشه دا وروره موچت کې بیا وخندل چې دې ته اوچت کړو نو وروستو د نبي علیه السلام نه چا تپوس وکړو ویې صاحب ودې جړل او بیا دې وخندل دا خو د خندا مقام نه و نو دې خندل ولې او دې جړل ولې وی جړا خو مې په دې وکړه چې دا غریب فریاد مې واورېد وی او مې خندل په دې چې زما دعا خدای قبول کړه ما قسم وخوړه قسم خدای ما ته رښتونی کړ وی چې ما قسم وخوړه چې تا به خو جنت الفردوس ته خدای رسوي نو ما د جنت یو حور راته خدای وښوله هغې سره زما د حوض کوثر اوبه دي په جام کې او دلی رازغلی وی سعد دی رازغلی نو ما له حیا راله نو مخ مې د هغه حورې نه بل طرف ته واړو او مې خندل خوشحاله شم چې شکر دی خدایا پروردگار شکر دی چې زما قسم دی پوره کړ او د ترې په زنکدن کې حوره وښوله او زما د حوض کوثر اوبه دې ورغلې مینه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانو د ایمان نښه چا کې چې د پیغمبر علیه السلام قسم د صحابه د حضور پاک مبارک ویښته ځان سره محفوظ ساتلی ویښته مبارک د رسول الله مبارک خولۍ ځان سره محفوظ ساتلی ده یو ځل نبی علیه السلام مبارک د ام سلیم کرو دو دا د حضرت انس مور د ام سلیم هلته وده دی غرمه ده خولۍ ته بیږي چې پوه شوه هغې یو بوتل راواخېست یو شیشه او نبي علیه السلام د خولۍ مبارکې ته ونیولې نبی علیه السلام پرې راویښ شو ام سلیم دا څه دي وی صاحب دې شیشه کې ستا دا خوله بندول غواړم ام سلیم په دې به څه کې وی صاحب مریض د علاج دپاره به د استعمالو او د خوشبویۍ دپاره به د استعمالو ځکه د نبي علیه السلام د خولۍ مبارکې نه به خوشبو تله انکار یې پې ونه کا شیشه ته واخېسته په تندي ګوته کېښوده خولۍ ورته وبهیم دا واله حضرت ام سلیم وایي چې خادي به وه وی ما به داسې یو څاڅکی خوله راواخېسته په ځان به مې ومږله وی ښځو به وی چې ام سلیم دا دومره بهترینه خوشبو دې کوم ځای نه پیدا کړې ده وی ما خو ال نه وې ما به وی دا د حضور پاک د خولۍ مبارکې خوشبو ده او چې کله بخاری کې حدیث دی چې کله به څوک مریض شو زمونږ په خاندان کې وی ما به هغه شیشه خولۍ راواغېسته او ابه مې اوبو کې کېښوده هغه خوله چې شیشې سره جنګېدلې ده شیشه اوبو کې مې کېښوده اوبه به مې مریض له ورکړې نو خدای به مریض جوړو زما وروڼو د نبي علیه السلام سره مینه د ایمان نښه ده بس دې کې دویمه خبره نشته که د چا د حضور پاک سره مینه څومره زیاته ده هغه مری ایمان کامل دی او چې د چا د نبی علیه السلام سره مینه کې کمې دی دې دې پوهېږي چې د ایمان نقصاني دی اوس د مینې مقصد څه دی د سیرت مقصد خو مې دا درته بیان کړ د مینې مقصد څه دی د مینې مقصد د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تابعداري ده چې موږ د رسول الله مبارک تابعداري او د پیغمبر علیه السلام راوړل شوي دین په سچه قبول کو او د نبی علیه السلام د دین دپاره خپل مال او خپل نفس قربان کو دا صحابو کړي دي ځان خو په چا تیری نه هر سړي ته ځان خوښي مال د چاله کېږي نه چې د جیب نه وباسي او بل لی ورکړي بچې د چاله کېږي نه چې ځان نه لرې کړي او بل لی ورکړي قسم په خدای چې صحابه کرامو خپل نفسونه د حضور پاک نه قربان کړي ما درته وختي مثالونه درکړل د حضرت سعد ابن ابي وقاص مثال مې درکړ حضرت طلحه رضی الله عنه طلحة الخیر به ورته وي په احد کې په دې لاس څوارلس زخمونه د هغه راغلي دي په دې لاس به د نبي علیه السلام نه غشي تمبول من نن څه کوو ایسه ونه کړل من په ګرمۍ کې د اوړي په ماسپښین کې جومات ته مونځ نه ځو
ماسخوتن جمعات ته مونږ نه ځو، د سحر جمعات ته منزل نه ځو. ځان او جهاد او قربانول دا خو ډېره لویه خبره. جهاد خو مونږ ته داسې ښکاري لکه چې دا یو بس یو ناشنا شی دی. مال د خدای په لار کې مونږ ته ورکول خو داسې ښکاري لکه چې بس لاړم برباد شو، مال مې برباد شو. بچې د خدای لار ته وقف کول خو ما ته داسې ښکاري لکه یو ناشنا شی که ملا درته وایي چې ناروغه مال به هم د خدای په لار کې قربان دی. صحابو کړي دي، قسم دی چې ضرورت براغې د نبی علیہ السلام چندې چې پیغمبر علیہ السلام غوښتل جهاد دپاره یې غوښتل. صحابو کې بیا د نو حضرت ابوبکر صدیق به ټول مال راوړو میدان کې به یې کېښود، حضرت عمر فاروق نیم راوړ مال راوړو میدان کې کېښود. نبی علیہ السلام دې تپوس کړي د مال د چاله کې ابوبکر څومره مال دې راوړو، عمر څومره دې راوړو؟ صاحب نیم مې راوړو، نیم مې بچو ته پرېښود، ښځې بچو ته. ابوبکر تا څومره راوړو؟ الله رسوله چې کور مې سمندر ټول مې راوړل. ولې حضرت ابوبکر لیونی و، هوښیار و، عقلمند و، پوه و، ټول دې راوړل، بچو ته دې څه پرېښودل؟ وی الله او رسول مې ورته پرېښودل. دې ته مینه وه. نن مونږ ته جهاد خدا څه ښکاري چې ملا درته ذکر کوي بل څه او مال د خدای په لار کې ورکول او بچې د خدای په لار کې وقف کول دا مونږ ته یو ناشنا شی ښکاري. بلد نه یو دې سیز سره، توجه مو دې سیز سره نشته، پیغمبر سره مو د خولې مینه د زړه مینه نشته. دا اکثر بیان کې ویم دا قرآن خو زمونږ د ټولو دی، قرآن زمونږ د ټولو دی، خدای زمونږ د ټولو دی، پیغمبر یوازې د ملا دی که د ټولو دی؟ شریعت او اسلام د ټولو دی. زمونږ قرآن پورې څونه حته کېږي؟ اسم مونږ حکمران طبقې نه دی د طبقې پورې ونیسه. ستا قرآن انګریز په لیټرین کې وغورځاو، اخباراتو کې راځي لیټرین کې د مسلمان مخ کې ستا قرآن غورځولی دی. ستا قرآن په امریکا کې اوس وځولی شو او علل اعلان وسوځو، اعلان باقاعده وکړو چې په پلان کې تاریخ به د مسلمان قرآن سوځوم. دا یو چیلنج شو، د مسلمان ایمان چیلنج شو. عربو نه عجمو پورې ټول مسلمانان یې چیلنج کړل. هغه ظالم پادری وی زه به نن د مسلمان قرآن په پلان کې تاریخ به زه سوځوم، او وی سوځو که وی نه سوځو. اوس یې بیا اعلان درته کړی، اوس یې بیا اعلان کړی دی، خبر ته تاسو نه ځان ته خبر کې. هغه تاریخ چې بیا راځي وی زما په وخت کې چې څومره قرآن شریفونو ټولو ته به تللی وم. مونږ امریکې سره بایکاټ قدر ونه کړه، مونږ امریکې ته ګیله قدر ونه کړه. مونږ د امریکې د مصنوعاتو نه زموږ بایکاټ خو به حکومت کوي، زه خو نشم کولی. زموږ ګیله خو به حکومت کوي، زه خو نشم کولی. نو د امریکې د مصنوعاتو نه ما بایکاټ قدر ونه کړ. او د امریکې هغه څخه غنم مونږ ټولو خوړل، ګنده غنم چې څومره د امریکې را روان دي هغه هم قبول کړل که قبول هم نه کړل. د پاسه پې غټ درته لیکلي یو ایس اے، ایډ فرام یو ایس اے، د یو ایس اے د امریکې د طرف نه دا مدد دی، امداد دی. په بوجو یې لیکلي که یې نه لیکلي راته خو لږ ووایه دا د امریکې مدد دی، امداد دی. کوم غله چې تاله هغه پلیت را دیږي نه به پکې څه شی به پکې اچوي، زهریله مواد به پکې اچوي که به نه اچوي. دا امریکې د طرف نه امداد دی، دا خیمه د امریکې د طرف نه امداد دی، دا درې د امریکې د طرف نه امداد دی، دا دارو درمل د امریکې د طرف نه امداد دی. چا دپاره؟ د مسلمانانو صاحبزادګانو غریبانانو دپاره. الله زما قرآن زما د پیغمبر خاکی جوړی، زما د پیغمبر حتی کی، زما قرآن لیټرین ته غورځوي او چیلنج سره زما قرآن سوځوي. زما نفرت هم بله کې ردنه پیدا نه شو. کم از کم مسلمانانو دي کافرانو په زړه کې خو نفرت پیدا کړی کړ. نور څه نشي کولی، نفرت خو پیدا کړي. نور څه نشي کولی چې کوم خلک د دې خلاف جنګیږي نو مالی مدد خو سره وکړي. نور څه نشي کولی، خیره خو ته کولی شي کنه. او چې کوم قوم دوی سره جنګیږي د مال نه تیر دي، دعا خو هغې ته کولی شي کنه. مینه ده د نبی علیه السلام، څنګه مینه ده؟ نه پوهېږم په دې مینه. بچې ټول یونیورسټو ته لېږم، بچې ټول په د دنیا په تعلیم پسې مې وقف کړي دي. مدرسې سره امداد زما نشته، طالب زما بدی شي، مولا ستا بدی شي، د پیغمبر په ناموس تاسو نکړل، د قرآن په بیدته تا کې جوش او غیرت رانغی. دا څنګه مینه ده؟ دا ټولې خبرې به موږ سره حساب کتاب کېږي. داسې نه چې خبره لاړه او بس اوبو کې او خبره ختمه شوه. مارونو
د دنیا جنهار څومره دی که 200 ته مو رسید او 100 ته مو رسید ختمېدو والا دا به زمونږ ایمانی دا به زمونږ ایمانی دا به زمونږ عقیده چې زمونږ د قیامت په دغه لوی ورځ د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سره ملاقات کیږي او دا پټی نه دا خبره دا ارسه به هغه تعالی ته پډاګه کیږي او بلکې دا درته وایم حدیث صحیح دی چې زمونږ اعمال رب العالمین زمونږ اعمال نبی علیہ السلام ته پیش کوي هم او خدای ته زمونږ اعمال معلوم دي نو خدای زمونږ په زړه کې د حضور پاک د شریعت د اسلام د دین د قرآن حقیقی مینه واچوي او دا بدبخت ظالمان چې څومره زمونږ د خپل پیغمبر هتک کوي بیزتی کوي خاکې جوړي فلمونه ته جوړي او ټوټه ور پورې کوي او خنداګانې کوي او قرآن پورې استهزاء او خنداګانې کوي خدای په خپل قهر او غضب تباہ وکړي نور دا د رحم د قابل خلق نه دي خدای په خپل قهر او غضب تباہ برباد کړي او کوم مسلمانان چې دې خلاف برسره پیکار دي الله دې مدد وکړي الله زموږ په لکه د نبی علیہ السلام حقیقی منه کې نه